تاجکستاني چارواکي وایي افغانستان سره په پوله د امنیتي ګواښونو له امله امنیتي تاسیسات جوړوي. امام علي رحمانوف وایي یو شمېر یې جوړ او په 10 نور امنیتي تاسیساتو کار روان دی. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه ګاونډیانو ته ترهګریزې اندېښنې څومره حقیقي دي. کارپوهان په دې اند چې افغانستان تل د ګاونډیو له لوري له ګواښ سره مخ شوی او دی. صرف یو ګواښ ورکول دي. ما په ټوله کې که وګورو چې خپل اوکراین او بکنه غواړم خپل تاجکستان نه د ازبکستان نه د دوی په اصطلاح مجاهدین افغانستان ته راځي او د موږ ټول ګاونډیانو په افغانستان کې یو ډول نه یو ډول مداخلې په 400 کالو کې کړي دي او دوام ورکوي. نو موږ ته خطر ډېر د نسبت له دې نه چې د افغانستان دوی ته خطر. تحلیل دا دی چې افغانستان شمالي ګاونډیان په افغانستان کې د احتمالي ترهګریزو ډلو په ویره کې دی او دغه ډلې به د لویدیځو هیوادونو او امریکا په همکاري روسیه او متحد هیوادونه وننګوي. نو ځکه تاجکستان د روسیې په مرسته افغانستان سره په پوله امنیتي څار زیات کړی دی. د افغانستان شمالي ګاونډیان او د هغوی په څنګ کې بیا روسیه له دې خبرې ګواښ احساسوي چې ښایي غربیان د ورانکاغانو ځینې ډلې مرکزي اسیا ته واستوي او د هغوی نفوذ به په مرکزي اسیا هیوادونو کې هغسې ورانکاري رامنځته کړي لکه د دې کال په پای کې چې د قزاقستان په الماتا او ځینې نورو ښارونو کې اسلامي امارت چې تلې ګاونډیانو ته د احسنه اړیکو ویلي شنونکي د افغانستان له ګاونډیانو سره سیاسي باور ټینګولو ټینګار کوي. د اسلامي امارت ته پکار دی چې د یو شمېر هغو ګاونډیو سره لکه ازبکستان او ترکمنستان او په لږ لرې واټن کې له هند سره باید سیاسي باور ټینګ کړي او د دغه سیاسي باور له مخې کولی شي چې خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي او سیاسي ستونزې هم. تاجکستان چې د افغانستان سره نږدې 1400 کیلومتره پوله لري له دې وړاندې هم څو ځله افغانستان کې ترهګرو له شتون اندېښنې ښودلې خو اسلامي امارت وار په وار ویلي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې ترهګریزو کړنو لپاره یې خاوره وکاروي.